ټول به یو فکر یو سوچ وي او په دې کې به زموږ ستاسو هېڅ اختلافات نه وي. یوازې وزیر ګیله من نه د افغانانو په میلیونها افغانان یې راته شهیدان کړي دي. دا تاسو چې په بورډ لګېدلي دا ټول افغانان دي. خو زه وایم چې څنګه وزیر ګیله من د لوی افغانستان د دې ملت شهید و، همدغه شان د مور بیبي د لوی افغانستان مورکۍ ملاله ده. او آفرین د ده په جرأت شه، آفرین د ده په افغانیت شه. ای ځوانانو تاسې په افغان چې هغه ته پروت دی د ده مورکۍ بیبي چې وژغلې هغه خاندي. هغه ولې خاندي؟ هغه په دې باندې خاندي چې هغه وایي چې وزیر ګیله من شاته وینه به انشاءالله د لوی افغانستان کې جوړېږي انشاءالله. ځکه دا قهرمان دا اتل دا ارمان دا و چې لوی افغانستان جوړ کړي. ټول افغانانو وروڼو په پاکستان کې د دې زه دا وایم یو خبر به کوم چې زه به وایم چې پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ اسرائیل او امریکا. پاکستان کا مطلب کیا؟ اسرائیل او امریکا. پاکستان کا مطلب کیا؟ اسرائیل او امریکا. پاکستان کا مطلب کیا؟ اسرائیل او امریکا. خدای کې وایي اسرائیل څنګه زموږ کړي څنګه پاکستان کړي. دیش لکه بنګالیان شهیدان کړي افغانانو ټول تاریخ مې درته په دې فیسبوک او په ټیکټاک کې ویلي. دیش لکه ته ماته وایې چې اسرائیل دومره ظلم کړی، نو مقصد دا دی چې دې په مقابل کې چې هر حربه استعمالېږي، هر رقم مبارزه کېږي، هر رقم عکس العمل کېږي، مګر تاسې ټول افغانان په اتفاق او اتحاد سره بیا کوو. او انشاءالله په بنګلادیش کې په 93,000 فوجیان پرتګونه ویسته، موږ به انشاءالله پرتګونه هم وکړو، کمیسونه هم پر سر به ورتړو. دا خو خپله ژبه نه لري پاکستان، دا نه خپله ژبه لري، هېڅ شی هم نه لري. دا یو دستور لیکل شوی دی، دا یو فساد یې دلته جوړ کړی دی که خدای رب العالمین ته خلاص کړي. हम ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की दहशतगर्द रियासत, ये जो अफगान लोगों को आप शहीद कर रहे हैं ना, ये जो यूरोप में जितने भी अफगान है ना, वो सारा गिला मन है, वजीर गिला मन है. वो एक वजीर गिला मन नहीं था. इंशाल्लाह हम आपके खिलाफ हम अपने बच्चों को जो है ना वसीयत देता है कि पाकिस्तान आपका नंबर 1 दुश्मन है, पाकिस्तान इस्लाम का दुश्मन है, पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन है. और आज आपका दहशतगर्दी ये जो फनों में जो है ना पुरअमन मुजाहिरे जो हो रहा था ना, उसके ऊपर आपने पैरे किया और दर्जन हमारे पठान वालों को शहीद किया. शर्म आना चाहिए आपको. और जो हमारे मौजूदा अफगानिस्तान में जो हो रहा है ना, इस जुल्म का इंशाल्लाह आपसे पूछेगा. और एक बात याद रखो कि कसम खुदा हम जब तक नहीं बैठेगा, जब तक हम अपना जमीन जो मकबूजा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का हिस्सा शायद से ब्याद आजादी कुमखार के शोर लगेगी ښکاریږي نه که په سینه کې مې یو اور بلیږي. ستا پر ګولو ویش د ټټر بلا واخلم، پر ازادۍ مات شوي سر بلا دې بیا واخلم. ملالۍ ډېرې دي خو ستا هغه ټپه ګرانه ده، بې له ټوپکه پر دا ملک کې ګزاره ګرانه ده. او زه